با امارت اسلامی افغانستان خدمت میکنم. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د امنیتي ځواکونو د فراغت شپږمه دوره. په دې دوره کې لږ تر لږه 640 تنه فارغ شوي او مسلکي او نظریاتي روزنه یې ترلاسه کړې ده. جمع نظام، بیا د سلا تخنیک او څنګه خلکو سره رویه وکړو او عقیدتي درسونه مو ویلې. ډېر خدای پاک د استادانو ته خیر ورکړي چې موږ سره همکاري وکړه. از سر پای قدم گرفته می خدمت او را میکنیم. همیشه به خدمت او هستیم. شب و روز به خاطر از ما بخوابی میکشیم که در خاطر که ملت ما بسیار جواری ده، بسیار زیاد. له بلې خوا چارواکي وایي چې دغو سرتیرو په دې موده کې ټول لازمې زده کړې ترلاسه کړي او له دې وروسته به وکولی شي په مسلکي توګه خپلې دندې ترسره کړي. ټول مجاهدین ته مو دا توصیه ده او دا مو هیله ده چې دوی چې دې جنازي خپل ولس ته هغه کوم اسانتیاوې چې دي هغه برابرې کړي او د خپل ولس خدمت وکړي. خپل ولس سره څنګه استادانو کومه رهنمایي ورته کړې ده د هغه رهنمایي مطابق د خلکو سره ښه چلند وکړي. دا شپږمه دوره ده چې 422 مجاهدین فارغه سو. دا له 4 ولایتونو راغلي وو: بدخشان، کندوز، تخار، بغلان او بیرته خپل ولایتو ته او خپل ارګانو ته تسلیمیږي. انشاءالله هلته به خپل خدمت کوي، هم ولس ته او هم خپل نظام ته. دغه ځواکونه په داسې حال کې فارغ شوي چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې د شمال ختیځ زون له ولایتونو څخه څه باندې 8000 کسان له مسلکي زده کړو وروسته له دغه مرکز څخه فارغ او د اولس خدمت ته چمتو شوي دي.